یاره چې دا بابا بسو کی ها ډېر عجیبه غونته کې شاعري کړې ده یار داسې شاعري کړې ده چې د خلکو په وجودونو باندې ویښته ودرئ که ستاسو یقین نه راځي دا ویډیو را سره وګورئ زما یقین دی چې بیا به په شعر کولو باندې تاسو مجبور شئ راځئ په کم قصور ما قتلوي دا نامعلومه خلک په کم قصور ما قتلوي دا نامعلومه خلک زمونږ میاندې جوړوي دا نامعلومه خلک او دا چرته اوسې چرته دي راځي د کم طرفه دا چرته اوسې چرته دي راځي د کم طرفه زمونږ زړونه دردوي دا نامعلومه خلک دغه موږ پیژنو دا نه چې ګینې نه پیژنو دغه موږ پیژنو دا نه چې ګینې نه پیژنو زمونږ نسل ختموي دا نامعلومه خلک او یو شعر پکې بل دی چې کردار یو ادا کوي حیران یې دې ته یم کردار یو ادا کوي حیران یې دې ته یم او په ځان یې بل یو قبلوي دا نامعلومه خلک کردار یو ادا کوي حیران یې دې ته یم په ځان یې بل یو قبلوي دا نامعلومه خلک او پښتون ختمول غواړي پښتونخوا ختمول غواړي پښتون ختمول غواړي پښتونخوا ختمول غواړي حالات زمونږ نسل او بقا ختمول غواړي او بیدار که د غفلت د خوبه نه شولي پښتونه بیدار که د غفلت د خوبه نه شولي پښتونه نن ما ختمول غواړي سبا تا ختمول غواړي بیدار که د غفلت د خوبه نه شولي پښتونه نن ما ختمول غواړي سبا تا ختمول غواړي او راځئ چې سره کینو د دې غم څه غم په کار دی راځئ چې سره کینو د دې غم څه غم په کار دی د کلي د وطن نه دا بلا ختمول غواړي او بل دا څوک دی چې موږ وژني او زمونږ بقا وژني دا څوک دی چې دا څوک دی چې موږ وژني او زمونږ بقا وژني راځي په توره شپه کې خو زمونږ نه رڼا وژني دا یار دی که اغیار دی او که د دې چمن مال یار دی دا یار دی که اغیار دی او که د دې چمن مال یار دی خبر نه شو چې دا مونږ په کومه خطا وژني اوس به یو نیمګړی غزل ویم نو چې څه غمونه اندېښنې دي راپسې دي څه غمونه اندېښنې دي راپسې دي حادثې دي حادثې دي راپسې دي او یو طرف ته ناکردي دي د یارانو یو طرف ته ناکردي دي د یارانو بل خوا ستا د غم قصې دي راپسې دي او په ظاهر په جامه سپین په زړونو تور دي په ظاهر په جامه سپین په زړونو تور دي څو ټګان د زمانې دي راپسې دي او لکه شمع اور زما په سر بلیږي لکه شمع اور زما په سر بلیږي خودغرضه پروانې دي راپسې دي او چې رښتیا وایم مجرم یم ګناهګار یم چې رښتیا وایم مجرم یم ګناهګار یم چې رښتیا وایم مجرم یم ګناهګار یم د حالاتو زولنې دي راپسې دي والسلام واه 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 شاعري به تاسو ډېر اورېدلې جي خدای بابا چې کومه شاعري وکړه که نه نو زما په خیال چې د شاعرۍ هغه فل سټاپ یې ولګاو بس د دې نه باندې شاعري اډو شته نه بهترینه د پښتون وطن عکاسي د پښتنو عکاسي د معاشري عکاسي د دې وطن د ځپلو خلکو عکاسي زما په خیال چې په کوم انداز کې دغه بابا کړی دا نو دغسې مشکله ده که څوک هم وکړي زما یقین دی چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوي او زما یقین دی چې دا ویډیو به تاسو ضرور شیر کوئ آباد او ښاد او بریالي اوسئ